ګرانو هیوادوالو، لکه څرنګه چې په جریان کې یاست، د تیرو 3 ورځو راپسې خوا د اسلامي امارت د مشرتابه د هدایت پر اساس په پلازمینه کابل او نږدې ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل شوي چې دا لړۍ به د پلازمینې کابل په ګډون په نږدې ولایتونو کې ترسره شي. السلام علیکم. مننه باش خوب است جور است. په څلورم امنیتي حوزه کې تصفیوي عملیات پیل شوي چې د کابل ولایت امنیه قمندانۍ د قطعې قمندان مولوي سیف الله یې په اړه داسې وایي. نو په دې عملیاتو کې زموږ ډېرې لاسته راوړنې لرو او هدف مو د عملیاتو څه دا دی چې د ولس ته امن او تامین او صلح راولو او دا زموږ ستړی ولس په دې ډېر ځورېدلی دی، ستړی شوی چې نور ستړی نه شي. الحمدلله په دې عملیاتو کې ډېرې ښه لاسته راوړنې شته، چسپیکي ماینونه مو ګیر کړي دي، اسلحې مو ډېرې ګیر کړي دي. نو زموږ ولس زموږ سره ډېر همکاره دی، زموږ ولس ډېر خوشحاله دی په دې باندې. یاد عملیات د کورنیو چارو وزارت، ملي دفاع وزارت او د استخباراتو لوی ریاست په ګډه همغږۍ ترسره کیږي چې د کابل ولایت د استخباراتو د 8مې حوزې مرستیال قاري جهادیار یې په اړه داسې وایي. دلته راغلی یاستو دا 4مه حوزه ده او د خلکو د امنیت دپاره چې امنیت راشي او غلا ورک سي او هغه شر فساد چې کوم یې مخکې چې بد ګناهونه کېدله، منکرات کېدله، باید د دغه نه خلک باید څه شي نور لاس واخلي، نور بد ګناهونه ونه کړي. هغه کارونه چې الله پرې خفه کېږي، د هغه رسول الله پرې خفه کېږي، باید هغه کارونه موږ تاسو ونه کړو. او موږ وتلی یاستو، دغه ټول زموږ ملت ده، موږ د ځانه تېر یاستو خو د خپل ملت نه نه تېرېږو. دا عملیات خو د جمعې په ورځ پیل شوه او عملیات موخه دا ده چې باید امنیت راشي. دا کورونه کې چې کوم سلاګانې دي یا تومانچې او نور شیان ډېر قوي قوي وسلې دي که نه کورو کې چې هغه ډېر موږ نیولې هم دي او دې دپاره چې دغه ټول شیان راټول کړو چې دا جنګ ورک سي. نور د افغانستان جنگ ورسي، اوس اسلامي شریعت راغلی ده، باید څوک د اسلامي شریعت په مقابل کې ونه جنګېږي. د ویل وړ ده چې یا تصفیه عملیات په چټکۍ سره د سیمو د پاکوالي په موخه روان دي.